السلام علیکم دوستان. افغانستان نن لومړی شل اوریزه سیالۍ د زیمبابوې پر وړاندې پیلوي. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په خپل کوربتوب له زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلې سره درې شل اوریزې نړیوالې سیالۍ ترسره کړي چې له ډلې به نن لومړۍ نړیواله شل اوریزه لوبه نن ماپښین شاوخوا 2:30 بجې پیل شي. دا لوبه په افغانستان کې د ملي سپورت تلویزیون له لارې هم ننداره کولی شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو له یو بل سره 2 ټیسټ لوبې هم ترسره کړي دي چې له منځه یوه لوبه زیمبابوې او بله لوبه افغانستان وګټله. سیریز 1-1 مساوي پای ته ورسېدی. باید یاد شي چې له نننۍ لوبې سربیره دویمه شل اوریزه لوبه په 19مه نیټه باندې ترسره شي. همداراز دریمه شل اوریزه سیالۍ به بیا د مارچ میاشتې په 20مه نیټه باندې ترسره شي. پرون افغانستان کرکټ بورډ هم خبر ورکړی و چې افغان لوبغاړو د زیمبابوې پر وړاندې د نننۍ لوبې لپاره تمرینات ترسره کړل. د بشپړه چمتووالي خبرې ورکړې وو. دا د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د لومړۍ شل اوریزې نړیوالې لوبې په اړه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د لوبې نور تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.